نن درته د کرکټ په نړۍ کې د دوه سترو لوبغاړو ویرات کوهلي او ټنډولکر ریکارډونه وړاندې کړو. مخکې تر دې چې دغه ریکارډونه وګورو نو راځئ لومړی د دواړو لوبغاړو یو څو شاټه ګورو. د کرکټ له نړۍ سره چې څوک لږه بلدتیا هم ولري نو د سچن ټنډولکر د نوم په اورېدو سره به ورته د سلسلیزو پاچا مخ ته ودرېږي. ټنډولکر چې په 1989 کال کې د هندوستان ملي لوبډلې ته راغی 30 کاله د هندوستان لپاره کرکټ کړی دی. هغه په 15 کلنۍ کې د ډېرې فطري کرکټ وړتیا له امله د هندوستان په لوبډله کې شامل شو. اوس 46 کاله عمر لري. ته تر 2012 کاله پورې د هندوستان لپاره ټیسټ او یو ورځنۍ لوبې وکړې. د ټنډولکر په 200 ټیسټ لوبو کې 15921 منډې کړې دي چې یوه لوبه کې 248 سوځېدلې منډې غوره سکور دي. په ټیسټ لوبو کې 51 سلیزې وهلې دي. 6 ځلې ډبل یا غبرګې سلیزې جوړې کړې دي. همدې لوبو کې 58 50 هم جوړې کړې دي. په ټیسټ لوبو کې اوسط 53.9 دی او سټرایک ریټ یې بیا 54.08 دی. په ټیسټ لوبو کې 2058 څلوریزې او 88 شپږیزې وهلې دي. اوس راځو د ویرات کوهلي د ټیسټ لوبو ریکارډ ته. که د نړۍ سټایلش توپ وهونکی خبره شي نو د هند ویرات کوهلي په نړۍ کې له ټولو لوبغاړو نمبر وړی دی او بې جوړې لوبغاړی دی. ویرات کوهلي 2011 کال کې د هندوستان لپاره د ټیسټ لوبو پیل کړی دی. د کابو 9 کاله ټیسټ کرکټ کړی دی او لا چنګاو دی. د یو اتیا ټیسټ لوبې کړې دي چې 2050 منډې پکې جوړې کړې دي. 250 ناسوځېدلې یوه پاڼۍ کې لوړې منډې دي چې دا د 2019 کال د اکتوبر په 11 نیټه د سویلي افریقا خلاف د هندوستان په پونا ښار کې په دوهمه ټیسټ لوبه کې وکړې. ویرات کوهلي په ټیسټ لوبو کې 20 سلیزې وهلې دي چې 7 ځلې غبرګې سلیزې جوړې کړې دي چې له ټنډولکر څخه یو ځل ډبل سلیزه زیاته ده. کوهلي 250 هم وهلې دي. 215 څلوریزې وهلې او 2 شپږیزې جوړې کړې دي. د کوهلي اوسط 55.11 دی او سټرایک ریټ یې 50.04 دی. که موږ دلته د ټنډولکر او کوهلي عمر کرکټ او لوبو ته وګورو کوهلي تر ټنډولکر 119 منډې کمې کړې دي او 14 کاله یې هم ترې کرکټ کم دی. خو د ویرات کوهلي اوسط سټرایک ریټ ډبل سلیزې او نورې برخې په ټیسټ لوبو کې د ټنډولکر ښه دی او لا به د ټنډولکر د ریکارډ ماتولو پسې مټې رابډ وهي. اوس د دواړو لوبغاړو د یو ورځنۍ لوبو پرتله کوو. ټنډولکر 463 یو ورځنۍ لوبې کړې دي چې 18406 منډې پکې جوړې کړې دي. اوسط یې 4.38 دی. 200 لوړې منډې دي. یو ورځنۍ لوبو کې د ټنډولکر سټرایک ریټ 80.40 دی. 9 سلیزې وهلې، یو ځل یې غبرګه سلیزه او 90 50 جوړې کړې دي. ټنډولکر 2014 څلوریزې او 195 شپږیزې وهلې دي. د ویرات کوهلي یو ورځنۍ لوبو او ریکارډ. ویرات کوهلي 209 یو ورځنۍ لوبې کړې دي چې 11520 منډې پکې جوړې کړې دي چې یوه لوبه کې 183 د پاکستان خلاف لوړې منډې دي. 6.1 اوسط دی. 80.1 اوسط دی. 93.1 سټرایک ریټ دی. 3 سلیزې او 450 جوړې کړې دي. 115 څلوریزې او 120 شپږیزې وهلې دي. ویرات کوهلي تر ټنډولکر 240 یو ورځنۍ لوبې کمې کړې دي او لا وخت لري چې د هغه د سلیزو ریکارډ هم مات کړي. دلته هم په اوریج او هم په اوسط کې کوهلي تر ټنډولکر غوره دی. نو که د لوبو پرتله ته ځیر شو به وینو چې کوهلي تر ټنډولکر ډېر غوره دی او لا کولی شي چې د کرکټ نړۍ په خپلو زبردستو لوبو حیرانه کړي. ټنډولکر هم ویلي چې د کرکټ په نړۍ کې به د هغه د 100 سلیزو ریکارډ هم هندي ویرات کوهلي ماتوي.